السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه یم فرمان خان او په دغه لیکچر کې به موږ د ډیټا انټری کار کوو. دوستانو په دغه ټیوټوریال کې به موږ په ایم ایس ایکسل کې په هغه کې به موږ د مختلف کلاسونو چې کوم ریزلټ وي هغه به موږ جوړو او بیا به په هغې باندې بټنې لګوو. نو د هر څه د زده کړې دپاره تاسو دا ویډیو تر اخره وګورئ. نو راځئ د خپل لیکچر شروع. اول خو به تاسو وینډو آر پریس کړئ او دلته په سرچ بټن کې به ایکسل ولیکئ. هغې نه پس به کیبورډ بټن انټر پریس کړئ. نو دغه به راشي. دوستانو دلته زما سره 3 شیټونه دي، شیټ 1 شیټ 2 اینډ شیټ 3. زه یو بل شیټ هم غږوم. دغه اولنۍ ولته ده، دغې ته به زه نام ورکړم هوم کلاس 1. دوستانو دا شان تاسو دغو ټولو ته نمونه ورکړئ. تاسو سره چې څونه کلاسونه یې هغې ټولې ته نمونه ورکړئ او دلته یا دغې دپاره تاسو د کیبورډ شارټ کټ هم استعمالولی شئ. هغې شارټ کټ ته تاسو به د کیبورډه شیفت F11 هغه به پریس کړئ. نوی شیټ به تاسو ته راشي. اوس هوم باندې دغه باندې به موږ په اخره کې کار کوو. اول کلاس 1 ده، کلاس 1 دغې چې کوم دا شیټ ده، شیټ یو دا چې کوم ده دغه باندې ما کلیک کړی دی او د شیفت سره ما د اخري چې کوم یو شیټ ده دغه باندې راغلل. دا ټول سلیکټ شول. تاسو که رایټ کلیک وکړئ دغه به ان ګروپ شیټس دغه اوس په ګروپ کې دي. هغې نه پس زه اوس په شیټ 1 باندې یم. شیټ 1 باندې یا دلته زه به اوس دلته راشم او دلته به نام ولیکم. دلته به اوس فادر نیم دوستانو دا ما ولیکل تر دغې پورې. دا چې کوم تاسو دا ګورئ اپټاین مارک فار ایگزامپل دا زه بیا دلته لیکم سوري دا اپټاین مارک زه بیا دلې لیکم اب اپټاین مارک. اوس به زه اپټاین ته خو راغلم. هغې نه پس به زه الټ انټر به پریس کړم. دغه به لاندې راشي. بیا به مارکس لاندې ولیکم. بیا دا چې کوم شیټونه دي دغه به داسې سلیکټ کړم. بیا مرج ان سنټر دغې باندې به کلیک وکړم. بیا به دلته هم دا سنټر کړم. صحیح ده. دا زه اوس زی کوم. ما کنټرول زی کوم. اوس موږ به په دغې باندې بارډر اپلای کوو. دا چې کوم ټیک باکس بارډر ده په ټولو باندې به اوس دغه اپلای کوو. زما په خیال ما مرچ کړي نه و دغه ځکه دغه داسې راغی. خیر بیا به په دغې باندې موږ بارډر ولګوو. تاسو ګورئ اوس صحیح شو. دغه اوس زه دلته راغلل دا ما سلیکټ کو بارډر دغې باندې ولګېدو اینډ په دغې باندې هم ولګېدو. هغې نه پس دلته که چېرې تاسو غواړئ چې سیریل نمبر ورکړئ نو دغه به مرج کې اینډ سنټر دلته به تاسو ولیکئ SR نمبر سیریل نمبر. دغې باندې تاسو خپل تاسو بارډر دغې باندې ولګئ. اوس به دلته موږ نمبر ورکوو. دلته ما یو ولیکو او 2. بیا دا دواړه ما سلیکټ کو. دا دواړه ما تر 13 دغې پورې راغلل. صحیح ده. هغې نه پس به نام ولیکو. فار ایگزامپل موږ دغې ته رینډم نام ورکوو بس خلی جین. بیا به دا راونیسو. تاسو ګورئ دا پلس نشان جوړیږي. د هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به لاندې راولئ. دا به راشي. هغې نه پس فادر نام چې کوم پلار نام یې هغه به موږ ورکړو. دا زه رینډملی کوم ولې چې موږ هسې پریکټس کوو. که چېرې تاسو ریل ورک کوئ ریل کار کوئ نو هغې دپاره به تاسو چې کوم ریل نام وي هغه به تاسو استعمالوئ.
فرایډے پورې دغه راغله. اوس کلاسونه فار ایگزامپل دا به داسې کوو څنګه چې موږ سیریل نمبر غه کړي وو هم هغه به داسې تر 30 هغې نه پس پښتو او ترمې ته پورې دا چې کوم زموږ چې کومه کرایټیریا ده دغه به ټوله سلیکټ کړو. هم دلته به اوس یو فرموله لګوو. فرموله به کومه وي تاسو ګورئ ورته ایکول رینډ بټوین فرموله. دا فرموله کار کوي زموږ دپاره چې کوم رینډم نمبر یي دا به هغه راولي. فار ایگزامپل زه غواړم چې د 30 نه راواخله تر 100 پورې چې کوم نمبر وي هغه د ماته راشي. موږ خپله کرایټیریا سلیکټ کړې وه د F7 نه تر I19 پورې. نو زه به اوس کنټرول انټر پریس کړم نو دا چې کوم سیلز وي دغه به ټول راشي. اوس به دا زه کنټرول سی کړم او بیا به زه پیسټ اسپیشل ته لاړ شم. نو دلته به زه ویلیوز کوم. دا ولې کوم دوستانو تاسو اوس ګورئ ورته. دا دغې وجې زه کوم چې اوس دلته موږ څه کار کوو نو دا چې کوم نمبر وي دا بیا چینج کېږي. تاسو ګورئ ورته. نو اوس تاسو ګورئ دا ما کاپي کو دغه به سلیکټ کړم کنټرول سی هغې نه پس پیسټ اسپیشل هغې نه پس به زه ویلیوز دا چې کله پیسټ کړم د سلیکشن تاسو د اسکیپ کی سره EAC دغې سره ختمولی شي. اوس چې دلی کیبورډ شي زه څه کوم نو دغه چې کومې ویلیوز وي دغه به نه چینج کېږي. اوس اپټاین مارک چې کوم وي هغه به موږ راولو. اپټاین مارک چې کوم دی حاصل کړي نمبر یې هغه به موږ څنګه راولو. دغه به سره جمع کو ایکول سم هغې نه پس بریکټ دغه دا چې کوم ده F دا F کالم ده او 7 یرو ده F7 نه موږ راولو تر څو پورې دغه به اوس راشي تر I7 پورې. دغه به په بریکټ شیپ بند کو او بیا به موږ انټر پریس کو نو زموږ سره نمبر راغلو. دا چې کوم په سایډ کې ایرر راځي دا ایرر د دې وجې راځي چې تاسو په خوا کې چې کوم بل نمبر وي هسې نه چې تاسو نه څه پاتې شوي یا څه غلطي شوي وي. دا چې کوم نمبر دی دا ایرر چې کوم ده دا یو نوټیس یا یو وارنینګ غوندې موږ ته شو کوي چې آیا تاسو نه خو به څه پاتې نه وي یا دا نمبر خو به تاسو هیر شوی نه وي. نو نه موږ دا نه ده هیر. نو ګورئ دا راغله. دا زموږ سره چې کومه اپټاین مارک وي دغه ټول راغله. صحیح ده. هغې نه پس ټوټل نمبر زموږ سره څو دي پښتو انګلیش فزیکس او میت 4 سبجیکټ زموږ سره. نو زموږ چې کوم ټوټل نمبر وي هغه 400 دي. هغې نه پس 400 مو ولیکل دا ټولو 400 دي. اوس به موږ دغې ته پرسنټیج ورکوو. پرسنټیج به موږ څنګه ورکوو هغه څنګه تاسو به ایکول هغې نه پس چې کوم زموږ حاصل کړي نمبر وي هغه به موږ تقسیم کو په ټوټل نمبر باندې او بیا به موږ ضرب ورکو هغې ته د 100 سره. نو دا زموږ چې کوم پرسنټیج وي هغه راغله. یو ځل زه بیا دا ریپیټ کوم دا طریقه تاسو ته ایکول زموږ حاصل کرده نمبر چې کوم دی زموږ چې کوم نمبر حاصل کړي دی هغه 277 مطلب دا 277 دغه نمبر دی. دغه به موږ تقسیم کو په ټوټل باندې بیا به موږ ملټیپلیکیشن ورکو په 100 باندې. تاسو ګورئ 69.25 نو دا زموږ سره راغله. که چېرې تاسو دا نمبر چې کوم دی دا شاته دا پوینټ نه بعد چې کوم نمبر راځي که تاسو دا کموئ نو دلته انکریز ډیسیمل اینډ ډیکریز ډیسیمل نو دا به داسې شي. اوس دلته تاسو ریمارک ورکول غواړئ مطلب دا چې کوم فعل کوم پس وي نو دغه به زه ایکول ایف موږ به دلته د ایف چې کوم کنډیشن ده ایف چې کوم فرموله ده هغه به استعمالو. نو ما د کیبورډ ایکول هغې نه پس ایف اگر اوس به موږ دغې کې ریمارک به موږ پرسنټیج سلیکټ کوو 69. اوس دغه که ګریټر دین وي مطلب دا که غټ وي پرسونه په 60 نو دین کاما به وه هغې نه پاسه موږ به دا چې کوم ډبل کوټ وي دغه به کو او دلته به موږ پاس ورکو هغې نه پس کاما ایف اګین که چرې دا چې کوم L and 7 ده
دغه که ګریټر دین وي په 50 نه 40 دغه که ګریټر دین وي په 40 نه دین دغه ته به موږ ورکو فعل نو دا به فعل وي. اوس به موږ بریکټ ما یو کلوز کو بل دا بریکټ په لاست کې چې کله بلیک کلر کې راشي نو تاسو پوه شئ چې تاسو خپل بریکټ پورا شول. هغې نه پس به سیمپلی د کیبورډ انټر پریس کې نو دا تاسو ګورئ دا پاس راځي. اوس ګورو چې فعل شته پکې بالکل شته ده دا فعل دی دا لاندې چې کوم دی 218 وال اور x199 دغه دوه کسان فعل دی. نو اوس دا چې کوم ده دغه به موږ ټول سلیکټ کو هغې نه پس به دلته سنټر او دلته هم سنټر نو دغې چې کوم لوک ته دغه به لږ مزیدار شي. هغې نه پس به راشو بارډر ته هغې نه پس به موږ آل بارډرز باندې کلیک وکړو نو دا زموږ سره راغی. هغې نه پس دلته بیا زه د مرج اینډ سنټر دوستانو څنګه چې تاسو ولیکو چې دا ما ډیزاین کو دغه کې اور آل چې کوم پرسنټیج دا موږ به دغه راولو ټوټل پاس او ټوټل فعل دغې دپاره به موږ دوه فرموله استعمالوو. اول خو به یې ایکول یو به یې د ایوریج والا دا زموږ سره چې څونه پرسنټیج دی دغه به سلیکټ کو بریکټ کلوز دین انټر زموږ سره 66% ده دا ټوټل 66 هغې نه پس به اوس موږ ټوټل چې کوم دغه ټوټل پاس کسان چې موږ سره یې پاس چې کوم کینډیډیټ وي هغه به راولو. نو ایف کونټ نو دغه کې به موږ کونټ ایف راولو. موږ به دا چې کوم ریمارک ول کرایټیریا ده دا چې کوم دا ډیټا دغه به سلیکټ کو هغې نه بعد کاما دین ډبل کوټیشن که به ولیکو پاس دین بریکټ کلوز دین انټر لس کسان چې کوم دي پاس دي هغې نه پاس دغې کې خو موږ الریډي لګولې ده. اوس د لاندې چې کوم ټوټل فعل دي دغه کې ایکول کونټ ایف ریمارک ول چې کوم دغه دی دا به موږ سلیکټ کو هغې نه پس کاما دین کوټیشن دین فعل بریکټ به بند کو انټر او درې کسان چې کوم دي هغه فعل دی یو دوه and this is the third one. تاسو کولی شئ دلته نور هم فار ایگزامپل دا لاین ده دلته به زه اوس ولیکم ټوټل ما ولیکل هغې نه پس آل انټر ټوټل کینډیډیټ دغې باندې به زه ډبل کلیک وکم دغه به زه نوره هم سیوا کړم نو دا دغه به راشي په شی ټوټل کینډیډیټ دغه به زه بولډ هم کړم او دغې چې کوم سایز ده دغه به هم غټ کړم بارډر به هم ورکو دغته هغې نه پس دلته به زه ولیکم ایکول کونټ دین تاسو کولی شئ دلې چې کوم دغه یې دا به سلیکټ کړئ ترټین نو تاسو دا ولیدل دغه به لږ وړوکو صحیح ده همدا صحیح ده. نو تاسو دا وکتل زموږ سره چې کوم ټوټل کینډیډیټ وي هغه 13 و او دا چې کوم ده د پرسنټ
66% ته. دوستانو اوس دا خو موږ جوړ کو. اوس به زه دلته فار اگزامپل دا ما څو سیټونه راغکړله دغه به اوس زه دا ما داسې را سلیکټ کړل. هغې نه پس به دا مرج اینډ سنټر کړم. هم دلته به زه فونټ چینج کړم. دلته دا ایډا به بس دغه صحیح ده. دغه ما بولډ کړ، سایز مې سیوا کړ. اوس به زه دلته ولیکم کلاس 1 اینول examination result. دا ما ولیکل. دغه باندې ما بارډر هم اپلای کړله. دغه به چې په دغه ځای باندې وای یا دغه په سنټر کې خو صحیح داسې زه دا چې کوم ډیزاین جوړاوه تاسو د پوهې دپاره یې جوړاو. نو دوستانو څنګه چې ما دا شیټونه ټول سره ګروپ کړي مې اوس به دغه زه انګروپ شیټس ما انګروپ کړل. تاسو ګورئ کلاس 1 دا دلته چې کوم تاسو کلاس وي فار اگزامپل دلته زموږ سره چې کوم کلاسونه دي هغه تر 13 پوره دي. مطلب دا FAC part 1 and 2 and this is the last one third year. و مطلب دا فار اگزامپل تاسو سره چې څونه کلاسونه وي لکه ما دلې 1 لیکلی و دا موږ کلاس 1 دلې ده او دلته کلاس 2. دلته تاسو سیمپلی دا چینجینګ وکړئ. دلته ولیکئ دلته ما 2 ولیکل او دلته تاسو 3 ولیکئ او دلته تاسو 3 او دلته به زه اوس یو بټن جوړوم دغه 3 شیټو کې به تاسو به اخر کې به تاسو ته پته ولګي چې دا ما ولې جوړه ده. دلته به زه ولیکم اوس هوم دوستانو دا خو ما ولیکل. اوس به راځو هوم ته. دلته به موږ راشو او انسرټ کې به راشو او دلته به موږ ورلډ آرټ باندې به موږ کلیک وکړو. کلیک چې په وکړو دلته به موږ ته مختلفو ډیزاینز راشي. دغه باندې فار اگزامپل ما کلیک وکړو د نالج هوم. اوس به زه بیا هوم ته راشه دغه چې کوم سایز ده دغه به زه 18 که چې کوم ځای پورې به یې هغه کرسر به په هغه ځای باندې ولاړ وي. زه به د شیفټ سره کلیک وکړه د لاندې ټیکس ماته سلیکټ شه. اوس دا چې کوم ده دغه به زه تر 18 پورې راوړه. دوستانو دا به زموږ چې کوم سکول وي دا به د هغه ټایټل وي. دلته به موږ بټن به جوړوو. بټن به څنګه جوړوو موږ هغه به داسې جوړوو چې موږ شیپس به لاړ شو او دلته به یو شیپ دا چې کوم راونډډ ریکټینګل ده دغه ما سلیکټ کړه. فار اگزامپل دلته دغه ډیزاین موږ د خپلې مرضۍ چینج کولی هم شو. دا به زه د کنټرول سره کاپي کم. اوس به دغې باندې به موږ رایټ کلیک انټر ټیکسټ او دلته به ولیکو کلاس 1 ما ولیکل او کلاس 2 ما دلته کلاس 3 ولیکل. دا ما بولډ کو او دغه سایز به موږ لږ سیوا کو دا 16 کلاس 3. دوستانو دا زموږ سره بټنې راغللې. اوس تاسو کولی شئ چې تاسو سره مزید نور کلاسونه یي نو تاسو چې کومې دا بټنې دي دا دلته تاسو دغې چې کوم ترتیب وي هغې باندې سیټ کولی شئ. زما سره خو فی الحال دغه دی. ما خو فی الحال تاسو څنګه ولیدل چې دغه 3 لیکلي دي نو دا ما شیفټ سره سلیکټ کړئ کنټرول پلس اینډ ډاون. فار اگزامپل تاسو سره چې څونه کلاسونه یي هغه تاسو سلیکټ کولی شي او دا بټن دلته راوستی شي. فی الحال زموږ سره چې کومې دي هغه 3 کلاسونه دي کلاس 1 2 اینډ کلاس 3. کلاس 1 باندې ما کلیک وکړو. زه به د کیبورډه کنټرول کې پریس کړم نو دغه به ما هایپر لینک ته به راولي. انسالټ هایپر لینک ایگزیسټینګ فایل اور ویب پیج. موږ په دغې ډاکومنټ چې کار کوو نو پلیس ان دیس ډاکومنټ کلاس 1 باندې ما سلیکټ کړو. اوکې کلاس 2 هم دغه عمل به ورسره کوو. دلته چې کوم کلاس وي هغه به سلیکټ کو. کلاس 3 دوستانو څنګه چې تاسو وکتل چې ما هغه کړو دغه اوس یو د هینډ چې کوم نشان راځي یو لینک جوړ شو. کلاس 1 باندې ما کلیک وکړو نو تاسو کتلی شئ چې دا ریزلټ زه اوس کتلی شم. اوس کوم دا هوم دا څنګه چې ما جوړ کړی و دغه باندې به زه کنټرول کې کړم نو دلته به زه دا هوم سلیکټ کړم. تاسو ګورئ دغه هوم راغی او په دغې باندې تاسو بارډر هم اپلای کولی شئ. دا د هوم
نو دا هوم ته راغی. نو دوستانو څنګه چې تاسو ولیدل چې موږ هغې نه پس به زه ویو ته راشم او ګریډ لاین به زه غایب کړم. بیا هم ته راشم. دوستانو دا یو وړوکی غوندې لیکچر و نننی ایم ایس ورلډ کې. تاسو کولی شئ تاسو چې کوم د سکول کار وي یا بله داسې فیکټري یو شی وي او دا چې کومه ډیټا انټري ورک وي کار وي هغه کولی شئ او داسې هایپر لینک په دغې کې انسرټ کولای شئ چې تاسو په یو بټن کلیک په وکړئ نو تاسو ته به هغه پیج راښکاره شي او تاسو د مختلف ورکرانو چې کوم ریزلټ وي هغه کتلی شئ. دوستانو تر ننه پورې هم دغه او کمینګ ویډیو چې کومه یې راتلونکې هغې کې به موږ اټینډنس چې کوم شیټ وي کومه حاضري لګي مزدورانو څه حساب کتاب وي تاریخ به موږ څنګه سلیکټ کوو هغې کې به موږ چې کوم سال وي هغه سره به څه حساب کوو په هغه باندې وي. په لوی الله مو سپارم.